درنو زده کوونکو په سلام او مینه درته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو زده کوونکو نن مو بیا نوی درس دی د لمر ارزښت. مخکې له دې چې درس شروع کړم لومړی غواړم له تاسو نه پوښتنه وکړم چې تاسو په تېرو درسو کې څه ولوستل، څه مو زده کړل؟ کورنۍ دنده مو راوړې؟ نه مو ده راوړې؟ ولې مو نه ده راوړې؟ که مو راوړې څه ډول مو ویشته کړې ده که نه؟ آفرین، د هر یوه جدا جدا پوښتنه کومه، سمه ده. ښه، په تېرو درسو کې موږ څه ولوستل؟ آخري درس زموږ څه شي و؟ آفرین، ډېر ښه. ښه، کورنۍ دنده مو راوړې؟ آفرین. هغه لغتونه چې ما تاسو ته تقریبا مخ درکړه جملې مې ورته جوړې کړې، بیا مې تاسو ته چې تاسو به دوې جملې ورته جوړوئ. هغه جملونه چې ما جوړې کړي پرته له هغې څخه جوړې کړي مو دي؟ آفرین، ډېر ښه. ښه ګرانو زده کوونکو، نن زموږ تاسو درس دی د لمر ارزښت. د لمر ارزښت یا د لمر اهمیت. صحیح دی چې لمر څه ګټه لري که نه لري؟ تاسو نه پوښتم. آفرین، دلته ګورئ دغه لمر دی، دا لمر دی، ګټه لري؟ آفرین، څه ګټه لري لمر؟ آفرین. ښه، موږ تاسو وایو چې د انسانانو خواړه څه شی جوړوي، یعنې هغه څه شی دی چې د انسانانو خواړه جوړوي؟ آفرین، هغه چې د نورو څارویو یا نورو حیواناتو خواړه جوړوي څه شی دی؟ څو پوښتنې مې کړي که نه؟ ډېر ښه. موږ چې په طبیعت کې ژوند کوو، د طبیعت لپاره یا د طبیعت یا د ټولنیز ژوند د جوړښت لپاره یا د ټولنیز نظام لپاره هغه څه چې مهم دي څه شی دي؟ آفرین، کله چې موږ په کوم کور کې اوسېږو د کور لوازم څه شی دي؟ آفرین. په هر یوه به جدا جدا بحث کوم. نن موږ تاسو درس چې دی د لمر ارزښت دی. صحیح ده؟ د لمر ارزښت چې لمر څه ګټه لري. ګورئ، د انسانانو خواړه څه شی جوړوي؟ مثال موږ تاسو په لومړیو کې مثال درته راځم، غنم کرو. صحیح ده؟ هغه یو ډول نباتات دي، غنم کرو. کله چې غنم موږ وکرو باران وریږي، خو که چیرې څومره اوبه هم وي، که چیرې څومره بارانونه هم وي، نو که چیرې لمر نه وي غنم وده نه کوي، نه غټېږي. خو کله چې غنم غټ نه شول نو موږ تاسو ته هغه د خوړو د لاسته راوړلو یوه لار بنده شوله. مثال ګورئ، یعنې د غنمو په غټېدو کې د څه شي ارزښت و؟ د څه شي رول مهم؟ د لمر ارزښت و. ګورئ کې مثال موږ تاسو د غواګانو شیدې خورو، د هغې غوښې خورو، د هغې کوچ خورو، د هغې شیدې خورو، د هغې مستې خورو، د هغې تروې خورو. صحیح دی که نه؟ همدغسې میږ راواخلئ، وزې راواخلئ، مثال داسې پورته پسې ورځې اوښ راواخلئ. مثال اسانه وه چې د هغو نه موږ څه ډول استفاده کوو که نه؟ لکه مثال د سورلۍ د وړلو په واسطه یا مثال د هغو کې د وسایل د انتقال په واسطه چې انتقال کوي کې مثال ځینو ځایو کې که نه؟ همداسې نور حیوانات مختلف حیوانات دي، هغه که وحشي دي او که غیر وحشي دي، د ټولو لپاره څه مهم دي؟ آفرین، لمر مهم دی. مثال ما چې تاسو ته ګورئ څاروي مې درته ویلې که نه؟ په دې څارویو کې مثال هغه څاروي چې مثال کورني څاروي دي یا هغه څاروي چې هغوی د خلکو سره بلد دي، یو هغه دي چې وحشي دي. مثال د خلکو چې بلد دي ما مخکې درته ویل غواګانې دي، مثال میږې دي، وزې دي، اوښان دي، اسونه دي. ګورئ که موږ دوی استفاده کوو دی له څه شي نه استفاده کوي؟ که موږ دوی مثال لکه د دې غوا، میږو، وزې، مثال ځینو ځایو کې د اوښانو د دوی له یا د ګامیښانو د دوی له مثال د غوښو، شیدو او دغه نورو ټولو لبنیاتو څخه موږ استفاده کوو که نه؟ صحیح ده؟ ښه، دوی له څه شي نه استفاده کوي؟ دوی له نباتاتو څخه استفاده کوي. ښه، که چیرې لمر نه وي خو نباتات به نه وي. صحیح دی؟ که لمر نه وي نباتات به نه وي. که نباتات نه وي نو دغه څاروي به له څه شي نه استفاده وکړي؟ آفرین. ښه، دا چې دوی استفاده ونه کړه او موږ ته هغه د خوړو یوه لار چې وه هغه هم یو څه راتنګه شوله، نو موږ تاسو له مشکل سره مخ شو که مخ نه شو؟ آفرین، صحیح دی. یعنې لمر دومره ارزښت لري.
هم د انسانانو د ژوند لپاره او هم د نورو حیواناتو څارویو لپاره او هم د ټولنیز ژوند لپاره، هم د طبیعت د ښکلا او د جوړښت لپاره. صحیح دی. بل مثال موږ تاسو کوټه جوړوو. کوټې جوړوو نو په اکثریت ځایو کې وه چې دا کوټې ته به داسې کړکۍ ورکړي چې د لمر ډېره ښه مخامخ وي تر څو لمر ورته راولوېږي. ښه، کوټې ته د لمر رالوېدل کومه ګټه لري؟ آفرین. ګورئ، میکروبونه وژني، کوټې ته یو ډول تودوخه ورکوي، هوا صافوي، که نه؟ دا یې چې وکړل، مثال موږ تاسو ته ګورئ میکروبونه چې مړه کړل، دا یې بله ګټه شوله. صحیح ده. هغه لوازم چې مثال موږ تاسو په یوه کوټه کې د خپل ځان لپاره د خپل ژوند لپاره استفاده کوو، مثال توشک شوې، کمپلې شوې، بلستنې شوې، شړۍ شوې، هر شی چې وي که نه، فرشونه شول. ګورئ دا موږ استفاده کوله که نه، دا چې استفاده کوو خو دو ته موږ اکثریت ځایو کې تاسو خپل لیدلي ګورئ په خپل کلي کور کې لمر ورکوي، لمر ته یې اچوي. ولې اچوي؟ پوک یو ډول صحتمندي ده، پوک یو ډول روغتیا ده، ځکه لمر هغه میکروبونه وژني، دا لوازم پاکېږي. صحیح دی. پوه شوئ؟ آفرین. ښه، اوس درته راځم مثال دغه لمر دی. صحیح دی. ورته وګورئ. لمر دی. اول تاسو ګورئ د ښکلا ته ګورئ که نه، څومره ښکلا لري. دغه یو بل عکس دی. هغه وریځې وګوره، اوبه وګوره، د لمر راختلی وګوره. صحیح دی. وینئ؟ ګورئ ما درته ویل لمر چې طبیعت لپاره، د ټولنیز ژوند لپاره یا د نباتاتو لپاره یا د نورو ټولنې لپاره یو ډېر مهم شی دی چې هغو ته ډېره ښکلا ورکوي. مثال که مثال موږ تاسو دې تصویر ته وګورو، ګورئ څومره ښې ونې دي، څومره ښه د اوبو ویاله روان ده، څومره شنې اوبه دي، څومره ښه طبیعت دی. په دې ټوله کې د څه شي ارزښت دی؟ د لمر ارزښت دی. ګورئ که نه، که چېرې لمر نه وی نو دا شی به نه وو، که چېرې لمر نه وی ونې به نه وي. سیده موږ درته ویل مخکې چې لمر نه وي نو هغه نباتات هم څنګه دي، هغه ښه وده نمو نه کوي. کله چې نمو ونه کړه نو دا ځای به ډېر ښایسته نه و. که چېرې مثال ما درته ویلی که لمر نه وي طبیعي ژوند به نه وي، دغه طبیعي ژوند چې دی دا به د ډېرو سختو سختیو سره مخ وي. صحیح ده. ځکه خدای پاک هېڅ شی بې ارزښت نه دی پیدا کړي. مثال دلته بل عکس دی راسره، دې ته وګورئ که نه. که چېرې لمر نه وي، که چېرې لمر نه وي نو دا رقم ته اوبه، دا طبیعت او دا رقم ته پاکه هوا به هم نه وي. صحیح چې پوه شوئ؟ که چېرې لمر نه وي ما درته ویلې نباتات او مختلف ګلان به نه وي. که چېرې لمر نه وي نو نباتات به نه وي. نباتات هغه چې مثال د موږ تاسو په ټولنه کې مهم رول لري. که چېرې لمر نه وي ګلان به نه وي. پسرلی ولې ښکلی وي؟ ځکه ډېر ګلان پکې وي که نه. ولې هغه ځای خوښوي چې ګلان پکې وي؟ وګورئ څومره ښایسته ګل دی. ورته وګورئ. دا که چېرې لمر نه وی نو دا ګل به په دې رقم ته نه و، یا به له سره وونه او که و په ډېر بد حالت کې به و. خو دا د لمر ارزښت دی چې مثال موږ تاسو دې شان ته ډېر پام کوو. صحیح دی. مثال همدغسې نه یوازې دا ګل، نور ګلان هم ډېر دي. ورته وګورئ. دا د پسرلي موسم او دا د ګلونو ښکلا، دا د لمر ارزښت، دا د ګلانو د نورو طبیعي شیانو شتون، دا د طبیعي شیانو شتون او دا د ژوند دغه مهمې برخې سینګارول چې ژوند ته یو سینګار ورکوي. ګورئ څو شیان موږ ویلي. ګورئ د لمر په ارزښت ځینې شیان چې ویلې، مثال لکه موږ تاسو ته د ژوند د جوړولو لپاره یا د ټولنیز ژوند د اړتیاو د پوره کولو لپاره ډېر ارزښت درلود. صحیح ده. مثال میکروبونه وژل، زموږ تاسو د خوړو د جوړولو لپاره مختلفې لارې طریقې درلودې چې لمر په هغو کې ډېر مهم رول لري. د ټولو انسانانو او ټولو حیواناتو د ژوند د ساتنې لپاره لمر ډېر ارزښت درلودو. خو یو بل شی چې مثال زه تاسو ته ووایم، لمر چې ګورئ موږ تاسو په اکثر ځایو کې ګورو چې د لمر څخه د برېښنا یا د لمر څخه د انرژي د تولید هڅې کېږي. صحیح دی. موږ تاسو ګورو په خپل ټولنیز ژوند کې ګورو. مثال موږ تاسو یوه مثال درته وایم شمسۍ به ورته وایو یا سولر هم ورته وایي که نه.
په خپلو کورونو کې یږدو. صحیح ده. که چیرې دا سولر ډېر غټ نه وي ډېر نه وي نو دلته مثال موږ تاسو هغه د یوه فامیل دپاره د یوې کورنۍ دپاره د هغو نه د برېښنا یا برق استفاده کوو. ګورئ یعنې موږ تاسو له هغې څخه یوه استفاده وکړه چې هغه لمر په شمسۍ لګېږي هغه وروسته راځي بیټرۍ چارجېږي د هغې څخه وروسته هغه برق چې ویشل شوی دی مختلفو ځایو ته مختلف ګروپونه لګېږي. ګورئ پکه ورباندې لګېږي په اوړي کې ګروپونه ورباندې لګېږي. یوه بله خبر چې تاسو ته وکړم په ټولنیز ژوند کې مثال د انسانانو د اړتیا لپاره ما درته چې لمر ډېر ارزښت لري ډېر ارزښتمن شی دی خو مګم تاسو ورته ووایئ چې مثال په خپل ټولنیز ژوند کې به تاسو کتلی وي چې په اکثرو کلیوالي سیمو کې یا که ووایم په ښاریاتو کې هم په ښارونو کې هم په ښاري ژوند کې هم تاسو به لیدلي وي چې اوبه په لمر ګرموي. صحیح ده. شمسۍ ورته ایښې وي لاندې ټانکی دی چې هغه اوبه ګرمي هلته اوبه ګرمېږي بیا لاندې راځي د انسان د استفادې وړ ګرځي. صحیح دی. یا مثال په ځینو نورو سیمو کې موږ تاسو کتلي دي چې یو ډول وسیله ورته جوړه شوې ده چې لمر ته مخامخ وي دا شیشې د شیشې پورته اوبه ایښې وي هلته یو لوښی ورته ایښی وي چې اوبه وي په هغو کې هغه د لمر وړانګې چې دي ټولې مستقیما راځي په هغو لوښي لګېږي هغه اوبه ایښې وي. ګورئ یو بله خبر دا چې مثال موږ تاسو په خپل ژوند کې تر ټولو مهمه یعنې تر ډېره چې استفاده ترې کېږي ډېره په اوس وخت کې یعنې په دغو دې وخت کې دا کومې ټکنالوژي چې لمر څخه استفاده کوو ورته مثال موږ تاسو ګورئ په کلیوالي ژوند کې به درته ووایم هغه سیمې چې هلته اوبه شتون کم وي یعنې هلته ډېرې اوبه نه وي. صحیح دی. هلته چې بیخي کمې اوبه وي یعنې په نشت حساب وي خلک څاګان وایي ژور څاګان وایي که نه نو له هغې څخه له 100 یو نیم سلو او یا هم له 80 شاوخوا مترو څخه اوبه رباسي. که چیرې دا په ماشین باندې رباسي هلته به تیل خرچه شي که نه عمره اقتصادي نه ورته تمامېږي. سمه ده. خو که چیرې مثال وګورو په شمسۍ رباسي تاسو په خپله سیمه کې دا شی لیدلی مو دي وګورئ که نه دا بل ته یې وګورئ. ګورئ یعنې خلک له لمر څخه په دو رقم استفاده کوي. یعنې موږ تاسو ته لمر څومره ارزښتمن شو. ګورئ د موږ تاسو له غذایي رژیم نه رانیولې له ژونده مو رانیولې له کورني ژوند رانیولې تر ټولنیز ژونده پورې په هره برخه کې لمر څومره ډېر ارزښت ودرلودو. پوه شوئ ځکه د لمر په واسطه موږ کولی شو خپل ژوند مخته یوسو موږ کولی شو خپل خواړه لاسته راوړو موږ کولی شو کوم حیوانات چې په کورونو کې ساتو د هغو ژوند ته پاملرنه وکړو د هغو ژوند روغ شي ورسره د هغو خواړه برابر شي. موږ تاسو په خپل طبیعي ټولنه کې مثال ګلان نور نباتات هغه چې ټولنې ته ډېره ښکلا ورکوي هغه جوړ شي او تر څنګ ورسره مثال موږ تاسو په ټکنالوژۍ کې د لمر استفاده کولی شو که نه چې ما درته اوبه ورباندې جوش کېږي اوبه ورباندې راخېږي او برقونه ورته استفاده کوو یعنې مختلفې لارې موږ څنګه کوو لمر استفاده کولی شو. سمه ده. دا د لمر ارزښت وګرانو زده کوونکو نور نه غواړم چې په دې اړه ووایم ځکه دا خبرې بیخي ډېرې ځکه د خدای پاک یو نعمت چې موږ ته راکړی موږ تاسو باید د هغو شکرانه ادا کړو. سمه ده. نو کله چې موږ تاسو د لمر شکرانه ادا کړه د خدای پاک د نعمتونو شکرانه مو ادا کړه نو موږ تاسو نعمتونه به نور هم ډېر شي. سمه ده. نو ګرانو زده کوونکو تاسو به په کورونو کې خپل درس مه وایئ د لمر ارزښت کوم لغت چې نه په دې لاندې به کرښه ترې کاش کړئ. سمه ده. نو راتلونکي ورځ کې به زه درس ووایم سخت لغتونه به معنا کړم او دغسې به مخ ته ځي. سمه ده. تر نن ورځې پورې همدومره بس دی. په لوی خدای مو سپارم ښې چارې.